د دې درمخه چې موږ تاسې نوې موضوع داخل سو زه فکر کوم یو څو شیان دي and or دا پیژنئ and څه لپاره استفاده کیږي او or څه لپاره استفاده کیږي ښه موږ تاسې په پښتو کې په عادي ژبه باندې وایو چې سبا او بل سبا رخصتي ده که چیرې زه وایم چې وایم and زه استفاده کوم کله چې زه وایم چې وایم سبا او بل سبا رخصتي ده دا معنی چې یعنې هم سبا رخصتي ده او هم بل سبا رخصتي ده که چیرې سبا رخصتي شوله او بل سبا نه شوله رخصتي ده زما جمله صحیح ده که غلطه ده غلطه ده and د دې لپاره استفاده کیږي کله چې ته دوې جملې مثلا وایه دواړې باید صحیح شي او د دې لپاره موږ تاسو د تقاطع څخه استفاده کوو په آینده کې چې موږ سوالونه چالوو د تقاطع څخه استفاده کوو یا مثلا که چیرې زه مثال دی رئیس دی یو ځای زه ورته راسم ورته وایم چې وایم سبا پر 10 بجې باندې زه او احمد راځو زه او احمد راځو دا معنی چې هم به زه راځم او هم به احمد راځي که چیرې یوازې زه راسم زما جمله غلطه ده که چیرې یوازې احمد راسي زما جمله غلطه ده که چیرې موږ دواړه نسو را زما جمله غلطه ده او که چیرې موږ دواړه راسو بیا زما جمله صحیح ده د دې لپاره د and څخه استفاده کیږي او r چې دی r یا موږ تاسې په پښتو کې یا وایو زه یا احمد راځو نو سبا که چیرې زه راسم هم زما جمله صحیح ده که احمد راسي هم زما جمله صحیح ده که زه او احمد دواړه راسو هم زما جمله صحیح ده یعنې په درو ځایو کې صحیح وایو واسه یا مثلا زه وایم چې سبا یا بل سبا رخصتي ده که چیرې سبا رخصتي شوله بل سبا نه شوه رخصتي صحیح ده زما جمله په دې خاطر باندې چې زه وایم سبا یا بل سبا رخصتي ده او که چیرې بل سبا رخصتي شوله سبا نه شوله رخصتي بیا هم زما جمله صحیح ده که چیرې سبا هم رخصتي شوله بل سبا هم رخصتي شوله بیا هم زما جمله تر یوه حده پورې صحیح ده 100% نه ده صحیح او که چیرې په دواړې ورځې نه شوې رخصتیانې نو بیا غلطه ده جمله دا دوه مفهومه یو دي ورپسې موږ تاسې په عادي پښتو ژبه کې یو لږ تر لږه لرو او یو ډېر تر ډېره لرو یو حتما لرو لږ تر لږه مثلا at least لږ تر لږه لږ تر لږه دا معنی مثلا د چکې ګیټې چا لیدلی دی ګردو لیدلی دی او کله چې د چکې ګیټې تاسې غورځوئ د چکې په ګیټې کې امکان لري چې یو دې درته راسي امکان لري چې دوه دې درته راسي امکان لري چې درې دې درته راسي امکان لري چې څلور دې درته راسي او امکان لري 5 او امکان لري چې 6 دې درته راسي کله چې سوال درته راغلی وي مثال چې وایي تاسې احتمال د دې پیدا کړئ چې لږ تر لږه درې دې راغلي وي لږ تر لږه درې دې راغلي وي یعنې په دې ځای کې یعنې چې هغه بیخي کم قیمته سي هغه دې درې وي دا معنی چې یعنې دغه طرف دې راغلی وي لږ تر لږه درې دې راغلي وي چې بیخي کم سي هغه دې مثلا درې راغلي وي کني امکان لري چې څلور دې راسي امکان لري چې 5 دې راسي امکان لري چې 6 دې راسي صحیح دی د دې لپاره موږ تاسې د at least څخه استفاده کوو یا لږ تر لږه دا که چیرې زه اوس زه یو بله موضوع شروع کوم په هغه کې که چیرې سوالونه درته راځي چې دغه مفاهیم ستاسو په یاد وي دا at least یا لږ تر لږه ورپسې که چیرې درته وایي چې وایي at most یا ډېر تر ډېره هغه مثلا درته وایي وایي at most یا ډېر تر ډېره درې دې راغلي وي ډېر تر ډېره درې دې راغلي وي یعنې درې خو دې شامل وي شي کې مګر دغه طرف دې وي چې بیخي لوړ حد سي هغه دې دغه درې وي یعنې تر درې باید لوړ نه سي صحیح دی او که چیرې زه درته وایم چې حتما دې درې راغلي وي هغه کې په انګلیسي باندې exact وي صحیح دی چې یوازې باید درې راغلي وي نه باید دوه وي نه باید یو وي نه باید 5 وي نه باید 6 وي دا درې مفهومونه دا دي او دوه مفهومونه